حدیث پاک کے راضی چے حدیث قدسی دے نبی علیہ السلام دا اللہ نے نقل کئی چے اللہ تعالی فرمائی چی یو بندہ ما یادئی نو زد یادو ما کسوک اللہ اللہ کئی او دے پر اخپل جب اخپل رب یادئی دا سوچ تے دے نقی کہ زبد اللہ یرم اللہ بیم پخ یادئی نو کہ یو انسان ما یادئی زان لا اذا ذکرنی فی نفسی کدے زان لا ما یادئی ذکرتہو فی نفسی اللہ وی زیم زان سر پٹ یادوم او کہ یو انسان ان ذکرنی فی ملئن پا یو ڈلہ کے ما یادئی یو ڈلہ کے سوک لگیا دیو اللہ اللہ کئی لا الہ الا اللہ وی اللہ فرمائی ذکرتو فی ملئن خیر منہ نزے پا بہتر ڈلہ کی یادو ما ذکر چدا انسان ما پا دنیا کی یادئی خود انسانانو ڈلہ کی مم یادئی او اللہ فرمائی چیزے پا اغا ڈلہ کی یادو ما چکم دا مقرب و فرشتو ڈلہ دا او بیا دی حدیث پاک کی راضی چکے یو انسان ماتا یو لیشت زان را نزدے کول غواړي اللہ فرمائی زوت یو گز زان ور نزدے کوم او کسوک ماتا یو گز زان را نزدے کئی ز اغت دو گز زان ور نزدے کوم او من اتانی یمشی اتیتہو ہر ولا اللہ فرمائی کسوک ماتا پیادہ را روانی ز پمنڈ وردم یعنی کہ بندہ لگم کوشش کی کہ ذا اللہ یاد کم او اللہ تزان نزدے کم او دا اللہ نزدیکت حاصل کم نو رب العالمین دا غیب پا نسبت بندہ تزان دیر زیاد نزدے کئی اسرونو زمون نزدیکت سرے او دا اللہ نزدیکت سرے دا اللہ دا سی نزدیکت ننے لکا دا مونگ چیو بلتور ترغالوزو زمون نزدیکت دا دی چی مونگ با پدے جب اللہ یاد کو فار لفظ چیوی کتسوک اللہ اللہ کئی کسوک سبحان اللہ والحمدللہ وی کسوک لا الہ الا اللہ وی کسوک دا اللہ دا کتاب تلاوت کئی کسوک دا اللہ نا دعا غواڑی دا ټول ذکر دے کسوک درود شریف وی لیکن دا اللہ نم دے دام ذکر دے نو زمون چے اللہ یادو دا غی دا مطلب چے پہر طریقہ چی اللہ یاد کا اللہ تا نزدیکت دا اللہ پا نم رازی دا اللہ نم پا ہر طریقہ چی سڑے پا خیر والی دا اللہ تا نزدیکت تے او بیا دا اللہ نزدیکت سا مطلب اغدا دی چی بندہ دا اللہ نرازی شی اللہ دا بندہ نرازی شی او اللہ پا بندہ خپل رحم نازل کی او خپل برکتون او مغفرتون پہ نازل کی دا دا اللہ نزدیکت تے نو بندہ تا اللہ حکم کئی چی اے بندہ ما یاد کا گورے ما تزان را نزدے کا زبتا خیات کم پا خوب دیات کم او تا تبز زیاد در نزدے شم حضرت موسیٰ علیہ السلام یوزل دا اللہ نا تپوسو کو وی اللہ اغا سیز راتاو خوایا چی بندہ پتا تا دیر زیاد در نزدے کے گی دا سے شیر آتاو خوایا اللہ و تو فرمائے لوی دعوی چی لا الہ الا اللہ او دا دیر خشتخ کل مانا لری چی دا عبادت لائق ما سوا دا اللہ دا ذات نبل سوک نشتا چی مونگ دا چا بندگی کو او چا تا سرخ کتا کو عبادت ستوئی غایت التزلل چی زان دیر زیاد زلیل کے او دا تندی چی دا انسان شریف اندام دے دا اللہ تا پزمک پا دے خور کیوں لگے نو زان دا اللہ پا دربار کے زلیل کول او آجزی اختیارول دے عبادت تے نو لا الہ الا اللہ سمانا کہ دا عبادت لائق چی منگ چاہتا معبود وایو او منگے پا خیادو او منگے ہر وقت بلو او منگا اغتا سرخ کتکو دا بے دا اللہ دا ذات نبل سوک نشتا نو وی لا الہ الا اللہ وایا حضرت موسیٰ علیہ السلام وتوئی وی اللہ دا خوار سوک وی ما تا دا سے ٹکیو خواہے چی صرف زیوے مو بل سوکے نوئی
چې زه پې تا ته در نږدې شم. رب العالمین ورته وفرمایل اے موسی وی کدا لا اله الا الله د تلې په یو چابړي کې واچې او دا ټول ځمکې واړه اسمانونه په بل چابړي کې واچې دا به دې درنی د دې نه درون شی بل نشته. نو الله یادول او د الله نوم اخیستل چې لا اله الا الله دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی. انسان په الله ته ډېر زیات نږدې کېږي. یو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی چې څوک یو ډله کې ناست دی والله یادی ذکر کوي الله یادی نو فرشتي یو بل ته آوازونه ورکي. د دې لپاره مخصوص فرشتي دي چې هغوی د ذکر مجلس کې ناسته کوي. هغوی یو بل ته آوازونه کوي وی راشئ زمونږ چې کوم مقصد دی هغه پلانکي ځای کې دی. فرشتې راشي او د دې ذاکرینو ذکر والو نه گیر چاپیره کینی او نبی علیہ السلام فرمائی په دومره لوی تعداد کې راشي چې دې د اسمان د غاړو ته دا فرشتې ورسی. چې کله دا ذکر خلاص شي دا فرشتې دا خلق خواره شي دا فرشتې الله ته لاړې شي. نو وی الله نبی علیہ السلام فرمائی ته ښه خبر دی خو د دې ذکر دا فضیلت ښکاره کوي. نو الله ته تپوس کوي د دې فرشتو نه چرته تللی وی؟ وی الله ته یو ځای یادېدې یو قوم ته یادولې نو موږ د هغه قوم سره کېناستو د هغې نه ګیر چاپېره کېناستو. وی هغې څه کول؟ وی الله ته په ښو صفتونو یادولې. وی دوی زه لیدې ما چې زه یادولم فرشتې ورته وی نه الله لیدلی خو یې نه. وی که زه لیدې ما ولیدم او د هغې نه پس به بیا څه حالي؟ وی پروردگار دا خو لا ته لیدې نه ستا قدرتونه یې لیدي دي که تی ولیدې نو د دې نه به دې په ښه انداز کې یادوي. وی څه غوښتل؟ وی الله جنت یې غوښته. وی جنت یې لیدې دی؟ وی نه الله لیدې خو یې نه دی. وی که لیدې یې وی وی پروردگاره کې لیدې وی نو بیا خو به شپه ورځ جنت پسې منډې والی او یادو به ستا نه به یې غوښته. وی د څه نه امان غوښته؟ وی د اور نه امان غوښته. وی فرشتو دی خلقو اور لیدلی چې امان تی غواړي؟ وی نه الله اور خو یې نه دی لیدی. وی که لیدی وی بیا وی که لیدی وی خو بیا به ته شپه ورځې منډې والی او ستا نه به د اور ستا په ذات به د اور نه پناه غوښته. وی نور یې څه غوښتل؟ وی ستا رضا غوښته. یو حدیث کې دا لفظ زیات دی وی ستا رضا غوښته. دی زما په رضا څه کوي؟ وی الله تا غواړي ستا خوشحالي غواړي. وی ښه تاسو ګواهان شئ چې دوی څه ووې دا مې وله قبول کړل چې څه غواړي او ورکوم څه نه چې پناه غواړي د هغې نه پناه ورکوم. دا فرشتې ورته وی الله یو سړی دوه خو په لاره تېرېدل د ذکر د مجلس ته نو راغلی په لاره تېرېدل هسې پکې شریک شو چا سره کار و د چا ملاقات له راغلی دي مقصد یې دا نو چې تا یاد کړي خو د مجلس کې هسې کېناستل. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله دې فرشتو ته اعلان کوي چې دا کم اسې ورسره ناستي یا چاله کار له راغلی دي د دې ذکر والو د برکت نه مې ورسره هغه مبخل. دارونو د ذکر فضیلت دی. الله په دې خوله یادول ګوره چې ما څوک یادوي لنډ مثال د عقل در کوم چې ما څوک یادوي او زما په ښه طریقه نوم علي او ما ته څوک وایي چې فلانکي خو ته یادولې او په ښې ستا نوم اخېسته زه به خوشحالېږم که به نه خوشحالېږم. دارنګې الله هم خوشحالېږي که لا زما صفت څه صفت نه دی که څوک یې کوي او د الله صفت خو حقیقي صفت دی. الله کې خو دا ټول ښکلي صفتونه موجود دی او الله کې شته دی. نو بنده چې الله یادوي د الله د ذکر ډېر لوی فضیلت دی. خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. لوی بزرګ دا یو عقلي خبره درته کوم. او ابو علی ابن سینا دا یو ډېر لوی طبیب تېر شوی دی. ډېر لوی حکیم و د خپلې زمانې ابو علی ابن سینا او د طب هغه زمانه کې چې طب یوناني به ورته وي دا د جړی بوټي والا طب د دې ډېر لوی ماهر او الله ولا ډېره لویه حافظه ورکړې وه او ډېر لوی صفات ابو علی ابن سینا کې الله پیدا کړي و. د طب ډېر کتابونه عربۍ کې لیکلي دي. نو یو ځل چا ورته وی چې ابو علی ابن سینا تا خو په دا طب کې ډېره لویه او په دې فلسفه کې د ډېر لوی نوم پیدا کړ چې ته نیکانو سره هم نیکبخته کینو که نه؟ وی ځای چې ځو
دې زمانه کې بزرګ او نیک سړی څوک دی؟ وی خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه. ځای چې لاړ شو ورله لاړ مجلس ته. نو ابو علي ابن سینا ورته وی مجلس کې ډېر نیکان خلک بزرگان او د وخت چې کوم وزیران دا هغه خلک هم مجلس کې ناستو، لویه حلقه ناسته را خانقاه کې. ابو علي ابن سینا ورته وی چې چا ورته تعارف وکړي دا صاحب د بادشاه خاص طبیب دی، خاص حکیم ابو علي ابن سینا تاسو لراغلی دی. وی صاحب یو شی دنه غواړم تا لراغلی، ما خو ټول عمر د طب او د جړی بوټي او د انسان خدمت وکړ، یو څیز راته وښایه چې هغه زما دپاره تریاقي تریاق، لکه وی مونږ بعضې چاله داسې یو دارو ورکو چې هغه له د وجود هر اندام له فایده رسوي. نو ما له داسې یو شی ما ته وښایه چې یو ټکي وي، ډېر وخت را سره نشته، خو چې یو ټکي وي او ما ته په روحاني طور هر ځای ته فایده ورسي. ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته وی لا اله الا الله وایا، آسان شی ورته وښو او وی دا به ستا علم پاک کی، دا به د ګناه نه پاک کی، دې سره به په رزق کې برکت پیدا شي، دې سره به د اخر هم ښه شي، په دې به درنه الله هم راضي شي، کور کې به دې برکتي، د ژبې د ګناه نه به هم پې خلاصې، عمر کې به هم برکتي، علم کې به هم برکتي، د دنیا فایدې یې ورته ذکر کړې. نو ابو علي ابن سینا چې دی هغه وخندل، هغه وی چې داسې یو رکوټې غوندې ټکې او دومره ډېرې فایدې، د الله دا رکوټې نوم لا اله الا الله دا خو هر سړی وی او دومره ډېرې فایدې. وی صاحب یو رکوټې غوندې ټکې او په هغې کې دومره ډېرې فایدې دي، یو ټکي کې بسي. خو د بادشاه طبیب و که نه، او بادشاه سره به ګرځېده او دا فقیران خو ورته هېڅ هم نه ښکارېدل، یو ټکي کې بس څه فایدې کې دونه تاثیر به وکړي، یو ټکي دومره اثر کوي. نو دا فقیران بزرگان د چا پروا نه ساتي. وی خره ته په څه پوهېږې؟ هغه ورته وی خره ته په څه پوهېږې؟ نو چې ابو علي ابن سینا ته خر لفظ ووی بس هغه باندې خولې راغلې، ځکه زه خو رسوا شوم، ما سره خو بلا نوکران د بادشاه د دربار راغلی دي او دی مجلس کې هر قسمه خلک ناست دي، خولې خولې شو، خولې ته وبهدې رنګ یې زیړ شو چې دی بابا له څه جواب ورکم. ده خو زه وشرمولم او دی ملا صاحب خو زه رسوا کړم او خلکو په مخ کې راته ما ته خلک سلوټونه کوي، بادشاه سره یو ځای په یو زین چې په اصل هغه پروت دی، په بله زما زین پروت دی، یو ځای ورسره ګرځم او ده ما ته نن خر وی چې خره ته په څه پوهېږې؟ رنګ بدل شو، زیړ شو او خولې ته بیږي. ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته وی ولې هلکه رنګ دې بدل شو او خولې د نو بیدې رنګ دې زیړ شو؟ وی ما ته دې خر ووی، زه خو دې رسوا کړم او دې شرمولم. وی عجیبه خبره دا ده د یو خر په ټکي تا کې دونه اثر پیدا شو، یو خر ټکي د کې دونه اثر وکړ چې رنګ یې دله زیړ کړ، خولې یې د نو بیولې او ټکي څه شی دی؟ خر. نو چې د الله نوم دې زړه ته ننوځي چې څونه تاثیر به در کې پیدا کوي. د خر د ټکي نه خو دونه اثر هلی او د الله د نوم نه به اثر نه اخلې چې لوی الله دی او د هغه نوم ته په ژبه والې. وی صاحبه د الله استراکه توبه معافي غواړم، د الله نوم کې ډېر لوی اثرات دي، خو که مونږ پې سوچ وکړو او مونږ پې پوه شو. الله نوم چې دی واغش الله درته نږدې کېږي. د طبراني شریف یو حدیث کې راځي، ما باندې خو ډېر خوږ لګي دا حدیث چې چرته هم ما د نظر نه لاړ شي، یقین و که سترګو نه اوښکې مې ورسره وبهږي. حدیث قدسي دی، وی چې څوک یو ځل الله وایي، چې څوک یو ځل ووایي چې الله، ګوره الله لفظ ویل د سړي د زړه کې راسي یو لذت او یو خوند پیدا کړي. چې څوک یو ځل ووایي چې الله، نو پروردگار درې ځله ورته آواز کوي ولې بنده ولې بنده ولې بنده، درې ځله هغه الله د خپل آواز کوي. بنده څه چلو شو؟ ولې بنده ولې څه چلو شو؟ بنده ولې څه چلو شو؟ یو ښځه وي ځنګل کې روانه وه او شرمخ په حمله وکړه. چې شرمخ په څنګه حمله وکړله نو انسان خو بیا ځان بچ کوي، تختی. نو اخواره په منډه شو چې دا شرمخ مې مات نه کړي. نو بچی ته سس شو، شرمخ فورن په غېږ کې بچي په هغه بچي حمله وکړه.
او هغه ماشوم د غېږې بچی ته هغه شرمخ په خوله کې ونیوه. تاسو اندازه ولګوئ چې د مور د غېږ نه شرمخ غوندې شی بچی په خوله کې ونیسي په مور به څه تېرېږي. او بچی یې ترې ونیوه او شرمخ ځنګل ته روان شو، منډه یې کړې او دی وی الله، د زړه نه یې د الله ټکې وویست. او دا د بني اسرائیلو د یو ښځې واقعه نبي علیه السلام ذکر کوي. داسې منګړت خبره نه ده، حضور پاک مبارک په خپله ذکر کوي چې د ښځې وی الله، فورا یو غیبي سړی راغی او هغه سره توره ده او په زمري په شرمخ یې حمله کړی. خو چې شرمخ دې سړي ته وکتل او تورې ته وکتل، په هغه هیبت راغی، ماشوم یې فورا وغورځو، شرمخ وتښتېد. دغې غیبي سړی هغه ماشوم راوچت او د مور لی راوړه، واله دا بچی دی. خوشحاله شو چې خدای شکر دی چې د ما بچی بیا زما غېږ له راغی. یعنې شرمخ چې ماشوم وتښتی، شرمخ په څه پوهېږي؟ خو بیا قطرې قطرې کې او په جمدي ماشوم به چغې مویي او هډوکې او غوښې به هم ترې پرې کوي. دا دې څوک کړل؟ ته څوک یې؟ وی زه د الله غلام یم. تا د خولې نه الله لفظ وویسته، فورا ما ته الله حکم وکړه. او یو چل دی، یو وخت کې د الله د نوم تعظیم دی بل وخت هم کړی دی، یاد دی یو ځای دې ډوډۍ خوړه او سوالګري اواز وکړه چې د الله په نوم خیر راکې. نو تا سره اسم نو یوه نوړی وه د سره، هغه نوړی دې خولې ته اچولې وه او شخوند دې پې وه او لکه غاښونه دې پې خښ کړي وو، خولې ته دې اوچته کړه او غاښ دې پې خښ کړه او سوالګري وي د الله په نوم څه شی راکړه. نو تا د خولې نه هغه نوړی واپس راوویسته او هغه سوالګري له دې ورکړه. د الله نوم دې واغېشته، زه پرېږده یو نوړی د ته وخوره. نو هغه وخت د الله د نوم تا لحاظ وکړه او د خولې نه دې نوړی وویسته او سوالګري له دې ورکړه. نو الله به د خپل نوم لحاظ نه کوي، د شرمخ د زمري نه یې نوړی وویسته او تا له یې درکړه. الله نوم کې ډېر لوی برکت دی. مونږ ډېر غافله یو، ډېر زیات غافله یو. په غیبتونو مونږ ځان له دا خوله ستړې کړه، د دنیا په خبرو مونږ ځان له خوله ستړې کړه، یو بل پسې په بدو ټوله ورځ مونږ دا خوله ستړې کړه، الله هم پې یاد نه کړه. او چې الله څومره بعضې خلک وایي یاره چې زړه مې پریشانه دی، زړه مې خفه دی، ډېر زیات پریشانه یم. الله قرآن حکیم کې دم خولی دی کنه، الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا الله په ذکر د په زړه کې اطمینان پیدا کېږي. الله یاد کا، زړه کې به اطمینان پیدا شي. د زړه کې اطمینان څه دی؟ سکون به پیدا شي، زړه به دې خوشحاله شي، زړه کې هېڅ غم به دې نه، پریشانۍ به دې ختمې شي. موږ نن ټول عمر د پریشانو نه فریاد کوو او آسان دم راته الله په خپله ښیي چې د ما نوم اخله که نه. دا د پریشانو علاج دی، دې سره پریشانۍ ختمېږي، دې سره سکون پیدا کېږي، دې سره راحت پیدا کېږي. الله سره پې جوړ راځي، جوړ. یو نیک سړی تیر شوی دی په بني اسرائیلو کې، خواجه عبدالواحد. هغه الله نه سوال وکړي خدای ما ته زما د جنت ملګری وښایه، کومه ښځه به ما سره په جنت کې ملګري د جنت، یا کم سړی به ملګري د جنت ملګری وښایه. نو خوب یې ولید، نو په خوب کې ورته الله وښول چې په پلانکي کلي کې یو توره حبشي جنۍ ده، میمونه نوم دی، ابر په جنت کې ملګري. نو سړي خامخا زړه کې شوق پیدا کېږي چې دا ووینم چې د جنت دا ملګری به مې څنګه وي. شکر نو هغه د تپوس وکړه خوب کې چې ورته کومه پته خولې وه، هغه پته پسې دی روان شو. چې ورپسې روان شو هغه کلي ته ورسېد، تپوس یې وکړه دلته کې یو چې کومه پته ورته خوب کې غیبي ښودلې شوې ده، دلته کې میمونه نومې څوک ښځه شته دی چې هغه د حبشو د علاقې سره تعلق لري. چا ورته وی او شته، هغه شپونکې ده، ګډې چیلې سره ورله بوتلې دي. بندې که شور کوي، بندې که دی. نو وی شپونکې ده او ګډې چیلې سره ورله بوتلې دي. وی کوم طرف ته ګډې چیلې بوتلې دي؟ وی دې ځنګل ته. نو ورپسې دا عبدالواحد صاحب هغه ځنګل ته لاړ. چې ځنګل ته ورپسې لاړه اوس څه ګوري چې ګډې چیلې یو ځای کې سریږي.
او دا د یو اونې لاندې ولاړه د مونځ کوي دا جنۍ توره ښځه مونځ کوي او ګډه چیلې لګیا دي په ځنګل کې سریږي وایي چې مې وکتل نو دا ګډه چیلې چې په کم ځنګل کې رسیږي خوا کې ورسره دریاب دی او د دریاب په دې غاړه شرمخان او زمري ناست دي اوس حیران شوم چې خدای پاکه دا شرمخ ته ګوره او ګډه چیلې ته وګوره چې په امن لګیا دي سریږي او شرمخ خو د ګډو چیلو سره دښمني ده دا حمله پې ولې نه کوي شرمخان ځان له لګیا دي جبې ریستري یو بل سټي او لوبې کوي او ګډه چیلې سریږي او ځان له خپلې ګیاګانې خوري نو چې دغه حبشي ښځې سلام وګرځو د مانځه نه نو دا شیخ عبدالواحد صاحب ورته وي ورنږدې شو چې ورنږدې شو اتل اول تپوس کوي هغې پې اواز وکړو د کشف خاونده وه وی شیخ صاحب وی زما ستا د ملاقات د وعدې ځای خو جنت دی دلته څنګه راغلی ګوره دا کشف دی بعضې بزرګانو ته رب العالمین کوي بعضې څیزونه دی چې د انسان ظاهر کې په سترګو نه ښکاري او انسان ته علت وښیي د سترګو نه لرې وي او پروردګار انسان ته وښیي وی زما ستا د ملاقات ځای خو جنت دی دلته څنګه راغلی وی یاره بس الله نه مې سوال وکړو مې چې دا د جنت د ملاقات والا بنده ووینم خو نورې خبرې به وروستو کوو دا تپوس ته نه کومه چې دا شرمخان او ګډه چیلې د دې را جوړه دی کله راوستې دا خو د یو بل دشمنان دي اجینه ورته عجیبه ټکې وایي وی چې دا کله نه ما خپل الله سره جوړ راوستی دی د هغه وخت نه د دې ګډو چیلو د شرمخانو منځ کې جوړ راغلی دی ما الله سره جوړ راوست الله سره مې چې جوړ راوسته د دې په خپله جوړ راځي نو د الله لفظ ویل چې د الله نوم څوک اخلي الله الله یا لا اله الا الله یا سبحان الله په دې الله سره جوړ راځي الله پہ خوشحالیگی حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام مبارک بخپلہ فرمائی ویچے دا قیامت پر روز باندے با یو سڑی وی چی داغا نیکے و گناہونا با دوالو تلیش وی نیکے با سپکیش و گناہونا با درانش او گناہونا با سونی نیکی با یو دفتری او گناہونا بے یو کم سل دفتری وی او اگا یو کم سل دفتری دا گناہ با دون وی وی که یو دفتر را خور که نو دا زمکی او اسمانون پیڑکی گی نو چی یو دفتری دوم را دے نو دا یو کم سل دفتری بے سو نئی دا برتلی پا یو چابڑی کی او دا نیکی بے پبلا چابڑی کی نو گناہ بے درنشی او نیکی بے سپکشی پا دے سڑی باندے با آوازو شی کہ فلان کے دا فلان کی زور جہنم تروان شي اللہ دندرا سے آواز نو سر وی چې دے کل جہنم تروان کی پریشانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے دغی وقت کے با رب العالمین آوازو کی دے فرشتو تا ور اللہ نا یو شیم پٹ نہ دے خدا بازی چیز اللہ قدر اختار کہیں فرشتو تا با آوازو کی وی دا سڑی واپس کے ردی انہی کی پاتے رہ دا ولتلو نو دی را واپس بے کی اللہ تا بے مخامخ کی نو یو رکوٹ غند پرزا کاغذ بولا اللہ ورکی وی ہاں دا کاغذ تا پنیکو کے پاتے رے دا زان سر واقلا ستا دوبارہ با وزنو شی دا نیکی دی پاتے رے دام دلو تلیلی شی دی بوی رب ما حاضح البتاق پرودگار دا پوٹے کاغذ سے شیرے اولی میں اللہ رسوا کے یو دل را باندے پدے اتل شلی زرقام کی چغو والے شو چې فلان کې د فلان کې زویره دوزخ ته روان شي اوس دې پوټي کاغذ سره زمانه کې په نیکوس اثر نه پرېوځي نو بیا به را باندې چغه والی کېږي چې فلان کې د فلان کې زویره جهنم ته ځي الله به اعلان ورته وکړي چې نه لا ظلم اليوم زه ظلم نه کوم او نن ورځ خو د ظلم ورځ نه ده دا پوټي کاغذ د ریر سنګ چې کېږي دا به تللی کېږي ستا په نیکو وی دې به په نازله را واپس شي فرشتې به را واپس کی او هغه گناهونه به دوباره ولا پاغه یو چابړي کې واچي او هغه یو دفتر نیکی بوله دوباره په یو چابړي کې واچي ا پټي غوندې پرزه بوله پاغه نیکو کې کېږي خو چې تل بیا دغه ورکینو هغه نیکه به درنی شو گناهونه به سپک شي نو مخکې په د دوزخ اعلان شوی اوس په جنت اعلان شي اذا سړی جنت ته روان دی بوئی الله
ما هذه البطاقه فی هذه السجلات، دا دې دومره یو کم سلو دفتر و مقابله کې دا پوټي غوندې کاغذ دسو، دومره وزندار کاغذ. بعضې سیز رکوټي وي خو وزن یې زیات او بعضې سیز چې دی نو هغه حجم یې زیات وزن یې کم لکه مالوچو ته ګوره که نه یا بورې ته وګوره، حجم مقدار یې ډېر زیات دی، وزن یې کم دی. او پارې ته وګوره یا سرو زرو سپینو زرو ته وګوره، د هغې حجم رکوټ دی، وزن یې زیات. نو دا پوټې کاغذ ته وګوره او دونه وزن ته وګوره، زما هغه ټولې نیکۍ درنې کړې. رب العالمین به ورته آواز وکړي دا زما نوم دی، په دې کاغذ زما نوم دی الله دی، او زما د نوم په مقابله کې دا ګناهونه خو څه کې چې دا ټول مخلوق یو طرف ته واچې زما نوم به پې درونی. او حدیث پاک کې نو ګورم دقسې راځي د نبي علیه السلام مبارک د خولې وینا ده چې وی د لا اله الا الله د جنت کنجي ده. چا سره چې کنجي نی نو هغه یو دروازه باندې کور ته نشي داخلېدی، او چې کنجي ورسره وي نو داخلېږي به. نو بس تاسو زړه کې یو خبره راغلي، یاره دا خو ډېره اسانه خبره شوه، یو سړی به الله الله وی او لا اله الا الله به وی، بس دا خو به جنت ته ځي، دا خو ډېر لوی وزندار شی شو. که هر څه ګناه کوي نو کوي دی، که یوه نیکي مو نه کړي نو نه دی کوي. ولې؟ ځکه د نبي علیه السلام د خولې مبارک کې لفظ دی چې لا اله الا الله د جنت کنجي د جنت پې کولاویږي، نو سړی دی کوي ګناهونه که اړو نه دی مونځ کوي او نه دی اودس کوي او نه دی روجې نیسي او نه دی زکات ورکوي، بس د الله یو نوم دی اخلي او لا اله الا الله دی وایي. وروڼو چې په دې تاسو پوه کړم، یو ډاکټر صاحب له چې سړی لاړ شي مریض د بلډ پریشر مریض مثلا، او ورته ووایي چې زه بیمار یم او ما له علاج وکړه، ده ته هم پته ده چې زما بلډ پریشر دی او ډاکټر صاحب ته هم پته ده، او هغه ډاکټر وله دارو ورکړي چې هان دا ستا د بلډ پریشر ګولۍ دي، او یقینا هغه دارو هم داسې چې هغه د بلډ پریشر هغه کنټرول راولي، زیاتېږي ترې نه. دې څه موده پس بیا لاړ ډاکټر صاحب هغه ګولۍ خو خورم ما له خو هېڅ فایده نه راکوي، هغه بلډ پریشر خو بیا زما هم هغسې اوچت چلېږي. نو هوښیار ډاکټر چې به دې تپوس کوي هلکه خورې څه؟ دې ورته وایي زه خوار څه خورم، مالګه هم خورم، په کباب هم نه راګرځم، غوړه هم خورم، او چې څه په مخه راځي هغه زه خورم. نو که دغه ډاکټر یي که نه وس یې رسي هغه مریض له بال تګي او څلور پنځه کوته کروبر خدای دې بې خو بس زما سې وخت خراب او خپل وخت هم خراب. د نسخې سره دوه څیزونه پکاري، یو پرهیز چې کوم څیز د نسخې ته نقصان رسوي د هغې نه پرهیز به کوې، او بل بعضې داسې څیز چې به ورسره خورې، داسې هم نه چې ګنې یوازې نسخه خورې او نوره دې روژه نیولي، نه ډوډۍ خورې او نو بل څه کوې، دوه څیزونه ورسره پکاري. که ته ورسره پرهیز ونه کړې د مالګې نه یا د بل خطرناک څیز نه چې هغه بلډ پریشر اوچتوي، هغه نسخه فایده نه درکوي. او که نه ته پرهیز هم ورسره شروع کړې او نسخه هم استعمالوې، دې خوارې خولې ته جرندهوالې د بل څه خوراک نه کوې، هره ته وي سبزي مبزي خوره او دا شی خوره دا خوره، هم نه خورې، نو بیا هم نه جوړېږي. هله به جوړېږي چې د ډاکټر صاحب د نسخې سره د بعضې څیزونو نه پرهیز وکړې او بعضې څیزونه ورسره وخورې. دقه رنګې لا اله الا الله بېشک د جنت کنجي ده، لکه د بلډ پریشر چې خپله خاص نسخه یي، په دې به جنت ته ځې، خو د بعضې څیزونو نه پرهیز به ورسره کوې. الله چې کوم ګناهونه خوري د هغې نه به ځان ساتي، او که د هغې څیزونو نه پرهیز دی ونه کوه فایده به نه درکوي. بعضې څیزونه به ورسره استعمالوې، لکه مریض ته چې ډاکټر وایي دا شی ورسره خوره، دا خوره دا خوره، نو هغه د استعمال څیزونه څه دي؟ هغه د عبادت دي. نو چې الله در باندې کوم عبادتونه فرض کړي دي هغه استعمال کړي، او چې الله د کوم څیز نه منع کړي هغې نه به ځان وساتي، هغه د پرهیز شو، باقي به د پروردګار په دا لا اله الا الله کنجی جنت ته داخلوي. او که دا کلمه کنجي د سره نه که د دنیا نیکی کې او د دنیا پرهیزونه کې جنت ته نه چتلی. نو د الله نوم کې زمارونو ډېر لوی وزن دی، دومره وزن چې په یو څیز کې نشته. یو حدیث پاک کې راځي وی کم شی چې جمدېره دی به
روانی دی بیگی دی با اللہ یادی دا اللہ ذکر بکی کم اوبو چی پدن کے ولالی دی با اللہ نیادی نو روانی اوبو نسخا کیگی تام پاکی او چی پدن کے اوبو ادری دی پیوزے کے اللہ ذکر تے ختم شو نو سمود پس خوابین شروع کی وی کم جامع چی نوی دا اللہ بیادی او چی سمودے واغن دے خیر نشی دا اللہ ذکر بن کی وی کم کب چی پا دریاب کے اللہ یادی نو اغبا مچیمار نخکار کئی او چی کل دا اللہ نو میں بن کا دی بجال کی گیرے گی کم مرغے چی پا ہوا کے اللہ یادی دا جالگرنا او دا خکارین بے اللہ بچ ساتی او چی کل دا اللہ نو بن کا نو فوراً با بجال کی گیرے گی کم بوٹے چی اللہ یادی دی بشین او زرغونی او چی کل ام دا اللہ نو بن کا پا غصات بدوچی کم میوہ دا میوی بوٹے چی دا اللہ یادی دی میوی بوٹی لبا اللہ بار ورکی کتوے چی دی بوٹی تا خود سراچوم نو بار پکی کیگی ورشے دا زنگل دی بوٹو تا گورے دی کہ دا بار چا پیدا کر او کم بوٹی چی دا اللہ ذکر بن کا اگر بوٹی کی میوہ بن پیدا کیگی میوہ کم پکی کیگی دارنگی زمون دا انسان مثالم دے کم انسان چی اللہ یادی پجبا دکی با اللہ دا ایمان میوہ پیدا کی دکی با اللہ دا نیک عمل میوہ پیدا کی دی با اللہ تا نزدیکی گی او چی دا اللہ ذکر بن کا مثالی دا مڑی شو دا اللہ نلری شو بعد ذکرون دی رونو چی دا غیر روی فضائل راغلی دی ادر تا ذکر کم یو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی سہر وقت کے سوک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر کو ار انسان تب انشاءاللہ چلا یادی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر چی سہر سل کرتا داوئی دا دی دری فیدی دی یو فیدہ خویدہ دا چی پدغ ورز برد دا نیک عمل زیادی اللہ بدل پدی طول روز کے دا نیک عمل توفیق ورکی گناہ بتے کم کیگی درم دا شیطان نبی اللہ محفوظ ساتی او درم دا پیریانو نبی اللہ محفوظ ساتی بعضی بیماری دا انسان دا تچے لگی دا پیری دا وجہ نہ لگی یا دا شیطان سے چلو کی دا انسان پا وجود کی دا غینا بعضی بیماری لگی دا غا بیمارو نم محفوظ شو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یو بل لفظ دے دری دیر شکرتا پا منزہ پسے ہر منزہ پسے سبحان اللہ او دری دیر شکرتا الحمدللہ او سلور دیر شکرتا اللہ اکبر او دا ذکر دا شپی دا دکے دو وقت کے دری دیر شکرتا او سار چے پاسے دا قصے ویل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لے گلے نبی علیہ السلام لا ویدا سے کارو کا چتلال شاہ دا کور دا ټول خدمت تا پخپل کے نو بابا دا غلامان چارا لگلی دی چی عمرئی در در کی فاطمہ رضی اللہ عنہ چی سنگرال نبی علیہ السلام تا نو ادا سے وقتو چی نبی علیہ السلام کور کے نو واپس لارا نو چی حضور پاک مبارک کور تراغی نو بی بیان ورطالو ویسے فاطمہ راغلے ویسے چو واپس کور تلار نو نبی علیہ السلام و سر دیر زیاد محبت دے سر نو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ کرا نبی علیہ السلام لا حضرت علی سے دی حدیث خپل راوی دے او دا سے وقت راغی چی منگ بس ماسوتن او دکیدو وی نبی علیہ السلام مبارک کرانا نوت منگ ورطا پاسیدوی چی مپاسے او راغی زماو دا فاطمی پدا میاس کے کیناست او خپا مبارک اگدکلا زما دے خیٹ سر دا نبی علیہ السلام خپا مبارک او جنگی دلا وی اغی اخوالی اسم دا پدا خپل سینہ کی محسوسو وی فاطمی نے تپوسو کچی بچی سنگ راغلے وی ناغلی را حیادار وا اغی غگ نکو وی میں چی سید دا مادر لے گلے وا سلر را لے گلے وا وی سید دا پا کور کی آواز را جارو مگی جارو وی پا دے کور کے نٹول جامع دا دورو دا خورو ڈکش او میچنم پخپل لاستا وی نو دا میچن دا تاولو دا وجن پا دے لاس کی غوٹی پیدا شوی او وی سید زماو دا دی یو بستر دا چی پیوس منگا ناسیو اغم دا یو ساروی سرمن دا نو دا شپی پی مونگ او دکیگو او دروازی بیا استوا چو نو گیا پیستا چو
نو ما دا درو لېږله زه خبر شوم چې تاسو د چا غلامان او مریان را لېږلي دي نو دې له به یو مریی ورکړي نو دې سره به دا کار خدمت کوي نو په دې به لږ اسانتیا راشي ګوره د نبي علیه السلام څونه محبت و د خپلې لور سره او هر انسان دا غواړي چې زما په لور دې راحته راشي نور خلک به خپل کار کوي خو چې زما لور په راحت دی لیکن حضور پاک مبارک ورته فرمایي وی بچی یو ښه شی درته نه ښیمه د دین هم ښه شی وی بابا وښایه وی چې کله اوده کېږي نو 33 کرته سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر وایه او چې کله پاسې بیا داسې وایه او یو بل حدیث کې یو راوي ذکر کوي چې داسې متوخول چې هر مانځه پسې هم وایه وی دا ستاله د خادم نه بهتر دی څه مطلب لکه کوز زه یو نوکر او یو خادم درکم ته به پرې ډېره زیاته خوشحاله شي چې شکر دی ماته یو غلام او یو مری او یو خادم میلو شو وی دا کم تسبیحات چې درته موخول او دا وی نو د قیامت پر ورځ به پروردګار تعالی په دې دومره اجرونه ثوابونه درکړي په هغې به دومره خوشحاله چې اوس د دې خادم او د غلام د مرۍ په هغېشتو به دومره خوشحاله نه شي دا پیغمبر علیه السلام خپلې لور ته وښول او ای بچې خفه کېږه ما د بدر یتیمانان دي ما له مریان بېشکه راغلي دي خو هغې ستا نه زیات محتاج دي دا مریان به هغوی له ورکړو یو د حضور پاک انصاف څومره او دویم خپلې لور ته چې کوم تسبیحات وښول دې ته تسبیحات فاطمي وایي زمونږ دا طالبانو ته تسبیحات فاطمي وایي دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی لا حول ولا قوة الا بالله بعض خلق یو ځای کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ور یو پکې لا اله الا الله زیات شو او بل ور پسې ولا حول ولا قوة الا بالله زیات شو لا حول ولا قوة الا بالله دام یو ذکر د دې ډېر لوی فضیلت خو اول درته معنا وکړم لا حول د شیطان نه او د هر قسم ضرر د مخلوق نه انسان نشي بچ کېدی او د ولا قوة او په عبادت باندې طاقت نه ملاویږي الا بالله دا دواړه څیزونه د الله په ذات او د الله په توفیق ملاویږي د شیطان نه د دشمن نه د پیری نه او د هر قسم ضرري څیز نه د بغیر د الله نه بل څوک نشي بچ کولی او طاقت او قدرت در کې بغیر د الله د ذات نه بل څوک نشي پیدا کولی دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده څومره ښکلې معنی ده حضور پاک مبارک یو ځل په سفر روانو یو صحابي ورسره په اس شاته په اوښ شاته ناستو نو هغه صحابي وی لا حول ولا قوة الا بالله نبی علیہ السلام ته دا کلمه واورېده نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی لکه ډېره ښکلې کلمه دې ووې وی دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده او یو بل حدیث کې راځي دوه او په یو کې اویا راځي کہ لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج دے او یا بیمارے کمی دی وی پدے کہ وڑا بیماری چی دا اگا غم دا چی انسان تے سبب نہیں معلوم چی دا کمی وجن راغلے بے سبب غم چی سڑی تا پتہ نہیں لگی او پریشانی دا پا اگا او یو بیمارو کی پٹینے بیماری دا اگا یو کم او یا دا دین غٹی بیماری دی لا حول ولا قوة ردے علاج نو کدی یو ذکر الٹول اغم وایا او دام وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ور ټول ذکرونه پکې جمع شو هغه سبحان الله والحمد لله والله اکبر پکې جمع شو او د لا اله الا الله ولا ذکر پکې جمع شو او ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله ولا ذکر پکې راغی د دې وجه نه صلات التسبیح کې 300 کرته دا کلمه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او یو روایت کې وسره ولا حول ولا قوة الا بالله مشتا او صلات التسبیح طریقه خو بتاسو ته اکثر مرګرو ته یادې چې او کې دا کلمات پکې 300 کرته وای نو نبی علیہ السلام مبارک خپل تر ته حضرت عباس ته خولې دي وی لس قسم گناهونه بدلته الله معاف کی واړه گناهونه لوی گناهونه پټ گناهونه ښکاره گناهونه هر قسم گناهونه دا بدن پروردگار معاف کی نو چې حضور پاک مبارک کم کلمات خپل لور ته خی او خپل ترته خی او په مینه وته خی خو د فائدې څه به کنه نو رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی چې اے زما بندگانو اذکرونی ما یاد کے اذکرکم زب تاسو یاد کم
که تاسو ما یادوئ زه به تاسو یاد کړم. و بیا ورپسې راځي چې زما شکریه ادا کې وشکروا لی، زما د نعمتونو قدر وکړئ، شکریه ادا کې. ولا تکفرون، او زما د نعمتونو بے قدری مه کوئ. الله تعالی بل ځای کې فرمایي کنه چې زما د نعمتونو ناقدری مه کوئ. دې ته کفر ویل شوی دی الله تعالی د نعمت چې څوک ناقدری کوي. الله مونږ له ډوډۍ راکوي، مونږ له جامه راکوي، مونږ له بچي راکوي، مونږ له پیسې راکوي، مونږ له عزت راکوي. نو پکار دا چې په دې نعمتونو مونږ د الله شکریه ادا کړو کنه. د الله دا ذکر په خپله شکریه ده چې څوک وایي الله 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 الله، یا لا اله الا الله وایي، یا دا نور کوم ذکرونه درته موخول، دا په خپله د رب العالمین شکریه ده. په دې د الله تعالی شکریه ادا کېږي. صحابه کرام چې به کلم نبی علیہ السلام درالل او پیغمبر علیہ السلام مبارک سره به کېناستل او د هغې نه به یې تپوس وکړو، چا به صاحب د بچو پریشانی مې ده، چا به صاحب فلانکې پریشانی مې ده، چا به صاحب پیسې ډوډۍ دولت را سره نشته. نو نبی علیہ السلام مبارک ټولو ته ذکرونه ښولي، په مختلف ذکرونه، چا ته د لا اله الا الله ذکر ښولي، چا ته د لا حول ولا قوة الا بالله ذکر ښولي، او ټولو ذکرونو کې الله یادېږي بس. نو زموږ د علما لیکي چې د ټولو خلاصه د الله ذکر دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار اے بندگانو دا اللہ پا ذکر، دا اللہ پا یاد، دا پا زړه کې اطمینان پیدا کیږي. تطمئن القلوب، زړه کې سکون پیدا کیږي او زړه په خوشحاليږي. او نن ګوره د دنیا چې څومره مرضونه او بیماری دي دا د زړه پریشانې دي. پیسې به خلکو سره ډېري، بنگله به وي، موټر به وي. زموږ باباجي جمدی یو سړی ولا راغی، دا هغه نوم درته نه اخلم، ممکن د بعضې ملګري پېژني. هغه زمانه کې ډېر مالدار سړی و. ورسره کېناسته، وی صاحب زه راغلی ما ډېر زیات پریشان یم، ډېره پریشاني مې ده، او ما ته څه اوراد او کلمات وښایه او دعا م راته وکړه چې دا پریشاني مې ختمه شي. وی صاحب هسې دا خیال دی رانه چې ګنې پیسو تاریان یم. هغه زمانه کې دا فلینکو چې دا قصې پیسې نه وې. وی زما دا پېښور کې به دا ټورسټ چلی دی، زما دومره ټورسټ چلیږي او جیداد مم دی او کارخانې مم دی او د دنیا دولت او ورثه مې شته او ډېر زیات نوکران مې دي، خو ډېر زیات پریشان یم. د شپې چې سملم د زه ورسره ناست وم، دا زما مخکې خبره ده، وی دومره لپه ګولۍ خورم او ما غرمه بیا خوب نه راځي، دومره ګپه ګولۍ خورم، ډېر زیات پریشان یم، پریشاني مې ډېره زیاته ده. هغې ورته هغه وخت سره څه اوراد وښول، وی دا وایه. غالبا 2 یا 3 ورځې پس به اخبار کته هغې سړي د اټک د پل نه دنګلي خودکشي کړې، اخبار لیکلي چې فلانکي د اټک د پل نه ټوپ کړه او ځان یې مړ کړ. دا د پریشانۍ د لس ډېره زمانه کې. نو د زړه سکون په پیسه نه حاصلېږي، د زړه سکون په بچو نه حاصلېږي، د زړه سکون په کارخانه نه حاصلېږي، د زړه سکون په مال او دولت نه حاصلېږي، په موټر او په جز نه حاصلېږي. د زړه سکون صرف او صرف د الله په یاد حاصلېږي چې الله ذکر کوي. او دا تجربه ده زموږ د بزرګانو د مشرانو په دې څیزونو تجربې کړي. یو الله یادوه، و لا اله الا الله، هر وخت الله یادوه. د دنیا په کار کې مصروف او وخت ته ملاویږي الله یادوه، او کله چې فارغ شي بیا الله یادوه، ذکر د الله کوه. په خدای قسم ما راته قسم وخوره چې د دې نه د اطمینان او د سکون دپاره بهترین علاج او بهترین نسخه بله نشته چې الله خپل حبیب نبی علیہ السلام ته ښیي او نبی علیہ السلام خپلو صحابو ته ښیي او رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام غوندې پیغمبر ته ښیي. نو بس خو د برکت شی شو کنه. خو لږ د زړه په اطمینان او په سوچ سره چې سړی لږ بیداري الله تعالی ته توجه برابرې. د الله نوم دی پکې. د هارون الرشید ښځه ده زبیده، نیکه ښځه واسې، ډېر کارونه هم کړي دي. مکې مکرمې ته یو نهر راوستی او په هغه زمانه کې نهر زبیده ورته وایي. هغه نهر اوس نشته خو اثار شته. د عرفات نه چې سړی مزدلفې ته راځي نو د هغه نهر څه اثرات اوس هم شته دي. او یو ډېر خطرناک خوب یې لیدی، ډېر خراب خوب یې لیدی، خو خوب سړی وویني یو شانتې او تعبیر یې بل شانتې وي.
خوب یې ولید او ډېره زیاته پریشانه وه او داسې خوب یې لیدي وایي زه د بیت الله سره خوا کې ولاړه یم په دې مکه مکرمه کې او د دنیا خلق راځي او ما سره بدعملي کوي پریشانه وه بیا چې علماو ته خوب بیان که هغوی وی دا خو ډېر خشته خوب دی وی تا نه به الله داسې یو خدمت اخلي چې هغې کې به د اهل مکه او د دې خلکو فایده وي ابسي وی دا نیر غوندې خدمت به دنه الله اخلي دې خلکو له به توبه را پیدا کړي بس د هغې په زړه کې الله واچول انجینران او خلک یې ولګولو د دنیا نه اوبه را پیدا کړلې او هغې مکې مکرمې ته راوسته چې کله به حج له راتله که نه نو اعلان به یې وکړ وی چې څوک غریبانان یې وسې نه کېږي ما له به حج ته راځي زه به یې بوځم ما سره به یو ځای ځي د هغې خرچه د حج چې څونه وه هغه به دې پخپله کوله او غلامان او مریان او په کور کې مریان غلامان زر مریان غلامان وینځې د دې داسې وي چې د قرآن شریف حافظانې وي اومغه وینځې اومغه هلکان چې کوم غلامان په کور کې خدمت کو کومې وینځې د قرآن حافظانې وي وی تاسو به جارو م وښئ قرآن به م تلاوت کوئ ماله به کټوی م پخوئ او تلاوت د قرآن شریف به م کوئ چې کله مړه شوه چا په خوب کې ولیده وی زبیره الله سره څو کړل وی چې کله الله ته ور مخامخ شومه نو وی ما ته وی چې زبیرې نیکۍ خو درې را لېږلي دي او ډېر صدقې دې کړي دي او خیراتونه دې م کړي دي او ډېر خلک دې حجونو له مروسترې دا خو که ما د بادشاه د تره لور نه وي پیدا کړې او د بادشاه کور کې په بادشاه مې نه وي واده کړې دا هېڅ هم تا نه شو کولی او زما د برکته دي واقعي که دا درته الله وي نو مونږ جواب ورکولی خو ما سترګې در کړې وې ما خپې در کړې وې ما عقل او دماغ در کړل نو ځکه یې دار څه کړي که ما چېرته پوډري پیدا کړې بیا یې دار څه کولی وی بس اوره پیدم او دا وجود مې پاره پیدا شو چې الله غرقه شوم دا څه وشو وی نه زما د نوم یو ځای کې تعظیم دې کړی ډوډۍ دې راغشتې ونوړی اول یې خولې ته اچوله او دې کې مؤذن بانګ وی الله اکبر نو تا هغه نوړی راواغېسته واپس دې په کاسه کې کېښوده او لوپټه دې په سر سمه کړه لوپټه دنه پرېوتې وه زما د نوم عظمت دی که لوپټه دې په سر سمه کړه او نوړی دې واپس کېښوده نو چې لوپټه دې سمه کړه نو واپس دې نوړی وخوړه زما د نوم احترام دې کړی دی په هغې دې بخم زه جنت ته د الله نوم کې ډېر لوی کمال دی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه زمونږ د احادیثو لوی استاد دی او د بزرګانو په دې طریقو کې د سلسلې کې ډېر لوی پیرم تیر شوی دی زمونږ د بخاري شریف په حدیثو کې په سند کې رده ذکر راځي په ترمذي شریف کې رده راځي په نسائی شریف کې رده راځي ډېر لوی بزرګ د احادیثو دومره خدمت عبدالله ابن مبارک کړی چې سړی حیران شي د خدای څونه لوی خدمت ده کړی او د ماشوموالي نه پاک روان دومره پاک روان چې دا پلار مبارک چې د یو امیر د باغ خادمو باغ کې به خدمت کو دا هغه امیر یو ځل میلمانه راځه نو هغه میلمانې بوتله وي راځئ چې بوم زما باغ کې به ډوډۍ وخورو باغ ته یې بوتله نو دې مبارک ته یې ورشي یو انار روشو کوه د چې انار روشو کوه راوړم دو غټ انار وکړ تک سور چې ما ته که اتري وو او دې امیر صاحب د خپلو میلمنو ته د خپل نوکر ډېر صفت کړی وایي زما ډېر قابل نوکر دی او ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او زما د باغ ډېر خدمت کوي هغه انار تري وو غوښه بل راوړه چې بل یې راوړه ما ته کام تري وو روشه بل وګوره چې بل یې راوړه چې هغه وکت ام تري وو هغه امیر صاحب هغه خپلو نوکرانو ته هغه میلمنو ته ملامته شو که چې تا اوسه پورې د صفت کوم یا چې هغه تري وو خوږ انار نه پېژني دې ورته غوسه شو د امیر صاحب وی په باغ کې لګیا خدمت کې او دا بوټي تا نال کړي دي او ته پکې خوږ او تریو نه پېژنې ملامت ترې کړم کمبخته او دې شرمولم وی صاحب زه خو تا له دې باغ د خصمانۍ دپاره مقرر کړم دې له خو نه چې زه پکې خوږ او تریو وګورم ولې ته دا انار نه څکې وی قسم دې که تر په دې خپله زندګۍ کې مې د ستا د باغ د انار دانم دې ژبې له راوړي او نن موږ څه وایو موږ خو چې په کوم ځای کې د کوم کاکا کېنو نو بس هغه هر څه د هغه دي خو د باغ مالي مکل نو دې خوشحاله شو میلمنو ته سترګې اوچتې شو چې دا خو ډېر اصیل سړی دی چې میلمانه لاړل نو د امیر صاحب دا مبارک راغوښته وی تا خو زما ډېره لویه حیا راوسته
یا اول خو بیزته شم خو چې بیا غستا دینداري ښکاره شوه نو زما ډېره حیا دې راوسته ته دومره ښه سړی داسې مهرباني وکړه چې زما لور د هغه درته په نکاح کوم وی زه خو دغه یم نوکر سړی یم ستا لور په ما سره څه ګزاره وکړي وی نه بس زما لور هم نیکه جینۍ ده د نیکۍ په هغې هم ختمه ده او هغه هم نیک خاوند غواړي ما ورسره مشوره کړې ده خیر هغه لور یې ورته په نکاح کړه قصه اوږده ده خو دې راته مختصر کړه چې لور یې ورته په نکاح کړه او دا په لومبۍ شپه د واده دې مبارک لراله نو دې مبارک ولا دې ولا راغې ورته وی خفه کېږي به نه ته به هم دلته زما په دې کور کې ناست دی پلار کره به نه ځې او چې هر څوک دله هر قسمه ډوډۍ میوه درکوي ابه نه سکې ډوډۍ به دله زه رالیږم بیا به سره خبرې کوو دی به ته مزدوري به یې کول او کور ته به نه راته 40 ورځې په دې خپله ښځه ډوډۍ خوړه نو په 40مې ورځې پس راغی دې ښځې سره میلو شو نو ښځه ورته وایي سړیه ما کې څه چلو چې د دې ولیدم رانه وتښتېدې که څه مسله وه وی نه ته د امیر صاحب لورې او ستا پلار نیک سړی دی دا نه چې ګنې هغه باندې زه بدګومانه یم خو بیا هم خامخا څه حرام او حلال پته نه لګي چې تا باندې به څه خوړلي نو ما در باندې 40 ورځې حلاله ډوډۍ وخوړله ستا وجود مې پاک کړ او زم حلال خور یم زما وجود هم پاک دی دا مې دې دپاره وکړل اوس به ما تا سره هغه د ښځې او د خاوند چې خپله کومه تقاضا یې به پوره کړو نو دې کې زما مقصد دی ادا که مونږ له خدای زوی راکړه نو چې زم پاک یم او تم پاک نو هغه زوی به حلالي پاک پیدا شي نیت مې غزوی ته دا چې د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت کوم نو د هغې نه وله پروردګار بچی ورکړه او هغه عبدالله نوم کېښود عبدالله ابن مبارک تا اندازه لګوه چې د ښځې سره د میلاوېدو نه 40 ورځې مخکې ورته انتظامات برابر کړل وروسته بیا حلال مال هغه عبدالله ابن مبارک د احادیثو یو بهترین استاد جوړ شو او ورته ثواب دا 4 سلسلې نه دي قادریه او چشتیه او نقشبندیه او سرور د دې کې د ټولو پیرانو پیر دی او زمونږ د امام بخاري او د امام ترمذي او د امام نسائی او د دې لوی محدثینو د چا استاد دی او د چا د استادانو استاد دی دومره لوی سړی نو چې کله وفات کېږي که نه او مریضن کدنې تقریبا شروع کېږي نو شاګردان ورته راجمع دي د احادیثو شاګردان هغې ته وایي موچت کې د دې کټ نه په دا ځمکه مې سملوې هغې وی ولې وی ګوره ولې به نه وایې تا زما شاګردان یې زما اډر دی زما حکم موچت کې په دا خاورو مې سملوې نو استاد حکم ونه او دې سپینګیري بوډا دی غریب لاسونه یې مرپي او خپې یې مرپي نو هغې اوچت که په ډېر محبت او په مینه او په ځمکه یې سملو د هغه بسترې نه او د هغه بالښت نه نو چې په ځمکه یې څنګه سملو که نه نو دا خپله ګیره او دا مخ یې د خاورې پورې پیوس کړل او چغې کړې الله یا الله ما سره به څه کې الله ما سره به څه کې زه به تا سره میلاوېږم هېڅ را سره نشته پروردګاره ستا دا نوم را سره دی دغه سپینه ګیره را سره ده بل څه ما سره نشته وی شاګردانو په چغو چغو په جلا شو چې دا د حدیثو استاد او دا د دې بزرګانو پیر او د دې حالت ته ګوره خدای موږ به څه کوو خدای یو دا ستا نوم دی را سره الله او دقه سپینه ګیره ده دې خاورو پورې درته مګم بل را سره څه شته نه چې دې تاله دروړم مسلمان چې پړه کې د یو صحابي نه نبي علیه السلام مبارک واورېدل د الله نوم پې الله ځان ته یې را نږدې که او پیغمبر علیه السلام په دې تندي باندې ښکل که ویس دا الله رسوله ما خو څه نه دي کړی او نه مې څه نیکي کړې تا ځان ته ولې را نږدې کړم وی دا لفظ د الله چې دی اوی زما د زړه کې دی د الله نوم را دننه کړ واقعي د الله نوم چې سړی په محبت او په مینه والي هغې کې ډېر لوی برکت او ډېر لوی خیر نو مونږ الله پیدا کړي رزق زمونږ د الله د طرف نه دی ژوند د الله د طرف نه دی مال د الله د طرف نه دی عزت د الله د طرف نه دی مرګ د الله د طرف نه دی بچی د الله د طرف نه دی او مونږ ته بار بار حکم هم کوي چې ما یاد کې نو په کار دی که مونږ بیا هم په دې هم د پاسه مونږ الله نه یادو مونږ به ډېر بدقسمت او بدبخته به یو تا نه منې کوي پروردګار له خپل د دنیا کار هم کوه خپله ډیوټي دې هم کوه خپله زمینداري دې هم کوه خپل تجارت دې هم کوه خو الله مه یېروه که الله دې یېر که نو ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا چې څوک زما د یاد نه غافل شو زه یې یېر کړم نو د دنیا دا ژوند به له تریخ کمه ولې دا د دنیا ژوند ته مراد دی
ونحشره یوم القیامت دا آخرت دویمه خبره ده. ونحشره یوم القیامت اعما، دا قیامت پر ورځ به د قبر نه ړوند پاسي او د دنیا ژوند به تریخ کم. تریخ څه ته وایي؟ د مقدمې پسې منډې وهه، هغه دشمنۍ پسې منډې وهه، هغه اسپتال ته منډې وهه، دا تریخ ژوند دی که نه؟ پریشانه. پروردګار زمونږ په ژبه د الله نوم او ذکر جاري کړي، دعا وکړي الله زمونږ په ژبه خپل ذکر جاري کړي، زمونږ په زړونو کې پروردګار خپله مینه واچي. خدای مونږ د غیبت نه، د چغلو نه او د مخلوق د بدو نه وساتي. په دې ژبه هم خپل نوم جاري کړي پروردګاره. او خدای زمونږ اولاد او زمونږ بچي نیکمله صالحان لوی کړي. څومره مردگان مشران چې وفات دي پروردګاره دې مغفرتونه نصیب کړي. الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای مونږ ډېر کمزور یو، واقعي مونږ سره اسم نشته. زمونږ څه عبادت دی؟ زمونږ دا مونځ څه مونځ نه دی، روژه هم څه روژه نه ده، او زکات هم څه زکات. زمونږ عبادت څه که څه صدقې ودقې دی، هغه هم ټول د ریا نه ډکېږي. مونږ سره الله اسم نشته بغیر ستا د نوم نه. خدایا ته دا خپل نوم مونږ سره په دنیا کې ملګری کړي. خدایا دا خپل نوم مونږ سره په ځنکدن کې ملګری کړي. او خدایا دا خپل نوم مونږ سره په قبر کې او په حشر کې ملګری کړي. او خدای د دنیا د هر قسم آفتونو او بلیاتو او مشکلاتو او غمونو نه مونږ، زمونږ دوستان، زمونږ رشتہ داران خدای ټول محفوظ وساتي. الہ العالمین دا ستا دا نوم او دا کلمه شهادت خدایا د ځنکدن په وخت کې زمونږ په خولې نصیب کړي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه. محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 337 نمبر کیسټ کې تاسو د الله د ذکر فضائل واوریدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.